دا کوشش او دغه وس کړه دغه ټول ځان ته واپس کا چې راټول نه وي ګډېږه چې راټول شي نو بیا بس کا پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا ډېر ښه دی داسې نه چې نه پوهېږي په دې هر څه ښه پوهېږي روزانه نوي کیسې ته بس دي هسې راټولېږي اوس به مړ مار را ژوندی شي بیا به داسې کېږي د دروغو میله ګرمه بس دي دې ته خوشحالېږي که ښکاره که پوشي ده خو د ستا دې کې پیدا ده د روپۍ سیز دې په لس کا خپل دارو ور باندې خرڅ کا زما نه څه شعرونو ته راځمه بیا نظم ته راځمه چې د لیونو شک مې په ځان راتلو زما چې دور په جهان راتلو یو چا په داسې ځای کې پرېښوستمه په خدای قسم که مې ګمان راتلو او زه خو د چا د سیالۍ هم نه ومه زما به چا سره خفګان راتلو او زه به که ډېر چا نه خفه شومه نو ورته په خوله به مې قربان راتلو او دغې سړي بلا پوښتو کړې وه دغه سړی چې تر زندان راتلو او زما د مرګ پوښتنه ونه شوله ګینې په خپل سړي تاوان راتلو لیوال هغې پورې ایثار نه شو ستا د راتللو چې امکان راتلو بیا نظم ته راځمه چې نه مې چاته ورکتلي نه مې چا پورې خندلي زه شیطانه مخ دې تور شه دا مې ځان سره ویلي او چې کرې هغه برې وې ما د وخت پاڼې لوستلي د څلورو خویندو ورور یم ما د زړه نه دي منلي او میدان داسې خوشی پروت دی ارمانونه چا وجلي هم سپوږمۍ له غره پناه شوه هم لیوال هر څه ویللي ډېر ښه دی لیوال صاحب زه کې مې یوه پوښتنه ده هم کوو دا نظم ولي ته ډالۍ ته راځمه ولي احمد ته دا نظم ډالۍ یوه نوې کیسه راوړه نامنلې کیسه راوړه یوه بله کیسه راوړه یو بدله کیسه راوړه څه ماته ورسره روغ راوړه بس څه نوي دروغ راوړه دغه تول تال برابر که ځان دی هر څه نه خبر کا یو سړی دوی له پکار دی چنجڼی ورله پکار دی اجازه ورله پکار ده او مار نولی ورله پکار دی دوی په خپله راټولېږي خو څه شی ورله پکار دی دا کوشش او دغه وس کړه دغه ټول ځان ته واپس کا چې راټول نه وي ګډېږه چې راټول شي نو بیا بس کا پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا داسې نه چې نه پوهېږي په دې هر څه ښه پوهېږي روزانه نوي کیسې ته بس دي هسې راټولېږي اوس به مړ مار را ژوندی شي بیا به داسې کېږي د دروغو میله ګرمه بس دي دې ته خوشحالېږي که ښکاره که پوشي ده خو د ستا دې کې پیدا ده د روپۍ سیز دې په لس کا خپل دارو ور باندې خرڅ کا چې سودا هر څه کې واړه بیا دې ډول ډبلین غاړه بیا که چا پوښتنه وکړه یا یې دا پوښتنه وکړه اوس د مار مقابله کم ده که هر چا پوښتنه وکړه وایه هېڅ کردار یې نشته دا مې هسې خوندي کړي او دا خو مړه دي لیونیه مړه لا چا را ژوندي کړي که ملا دی که امي دی که ولي دی که خالي دی که سرکار که ولسي دی پس له جنګ نه دې کلار شي که د مار که د نولي دی عقل ښه شی دی لیواله خو چې څوک ترې نه مالي دی ډېر ښه دی لیوال صاحب په زیات تر یو خوا تکیه کلامي که نه هغه خو پرېږده هغه بېله ځانګړې خبره ده